د اختر په تړاو د ولسمشر محمد اشرف غني وینا. ټولو وطنوالو ته د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. ولسمشر محمد اشرف غني د اختریزې وینا پر مهال چې فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه خپرېده وویل د قربانیانو کورنیو ته په ځانګړې توګه هغو کورنیو ته چې خپل عزیزان یې د روژې په دې مبارکه میاشت کې له لاسه ورکړي تسلیت وړاندې کوم. افغانستان د تاریخ په ډیر بد وضعیت کې قرار لري او اړینه ده چې موږ ټول یو بل ومنو. ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په تړاو د وینا پر مهال وویل په ګډه کار به سبب شي ترڅو د نورو ناخوالو مخه ونیول شي او له تاریخه باید زده کړه وشي. د ولسمشر محمد اشرف غني اختریز پیغام کې پر ملي اجماع د نجونو او هلکانو د زده کړې پر اهمیت، سیمه ییزو همکاریو او له شته وضعیته د هیواد د وتلو لپاره په اقتصادي تګلارو ټینګار شوی. له ملي اجماع پرته له اوسني وضعیته د وتلو بله لاره نشته. محمد اشرف غني ویلي په دې پوهیږي چې هیواد کې د نهیلۍ فضا خپره ده او ګڼ شمېر خلک غواړي له افغانستانه ووځي، خو نوموړي پر خلکو غږ کړی چې باید نهیلي نشي او په یووالي سره د اوسنیو ستونزو حل لار پیدا کړي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د اشرف غني د دې وینا په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.